ګوره که چېرته خبره یې نه منله فعلیک بالاسا ویل امسا ته لاس کا امسا سخر داسې وایي چاته یو تابعي دی دغه نوم دی سعید ابن مسیب دا تابعي هغه چاته وایي چې چا صحابي لیدلی هغه ته تابعي وایي تابعي چې چا لیدلی هغه ته تبع تابعي وایي شکر دی دا موږ نه پېژنو ښه تابعي چاته وایي تابعي چاته وایي دا موږ نه پېژنو دا ډېر دینداره سړی و مالدار هم و او زمانه د ولید عبدالملک ابن مروان بادشاه د ډېر غټ په دغه زمانه کې دی و یو سړی و عبدالله بن وداعه هغه وایي زه ډېر وخت د ده خواله نه تلم ډېر وخت پس لاړم ما ته یې وویل چې څرنګې دا ډېر وخت نه وي ویل ما چې زما خو ښځه مړه وه نو ویل ما له خو به دې خبر کړی وی زه به درغلی وې وایي ساعت مې ورته تېر کړ بیا ترې راپاڅېدلم ما ته یې وویل چې تا بله ښځه خو نه ده کړې ما چې ما خو زه غریب یم ما له ښځه څوک راکړي غریب له څوک ښځه نه ورکوي غریب به د خپله سپک نظر به د بل څوک کوي وایي کله راپاڅېدم ما ته یې وویل چې ما خپله لور درکړله خپله لور ما درکړله ما چې عجیبه خبره ده خوشحاله خو شوم کور ته رالم کور کې خو یو بوډۍ مور وایي څوک هم نه او په زړه کې دا کرل یې بل هم کوم چې لور خو یې راکړله دا خو عبدالملک بن مروان چې غوښتي و زوی له بادشاه نه یې ورکړې ما له هسې راکړله دې ته ایمان دی موږ به موږ مسلمانان یو ها مسلمانان یو که مسلمانان کور ته رالم روژه مې نیولې ماښام مې روژه ماته کړله چې د جومات نه رالم په څه شي باندې لږه ډوډۍ وه څه تیل مې لو زیتون تیل ډیوه مې لګولې وه په دې کې چا دروازه وټکوله فجاء الرجل ودق الباب دروازه وټکوله بس ورغلم په منډه ما چې څوک یې منم ته څوک یې ویل سعید ابن مسیب مال ایو سعید کم سعید ویل سعید ابن مسیب دروازه کلاو نو تیاره وه دا رڼاګانې خو نه وي که نه وایي ما وویل چې کم مقصد دی څه کیسه ده ما ته به دې جواب کړی زه به درغلی وی ویل چې نه تاسو ما نن ورځ یو خبره کړې وه او هغه امانت دې دا دی در ویښله خپله لور یې په خپله راوسته موږ تاسو خو ګاډي دي او د شیشو په منځ کې راوځه او ګاډېږه او قیسې دي او جاخې دي مرداره ده او بیا وایي خدای پاکه خیر پکې راپېښ کړي دا ډېر غټ قمقل نه دی د ګډېږي وایي خدای خیر راپېښ کړي په ګډېدو کې خیر شته داسې بېوقوف په خلکو کې پیدا وي ګډېدو کې چېرته خیر وي دا ډېر قمقل خلک دی نو وایي جینۍ شاته ولاړه وه هېڅ یې رانه ایستله او ویل دروازه بنده کړه اغلق الباب دروازه بنده کړه او کتابونه لیکي وایي دا جینۍ دومره حیاداره وه د حیا د وجې نه راوغورځېدله دی وایي زه کوټې ته وختم بره اعلان مې وکړو چې ګاونډیانو راشئ ګاونډ راغی مور بې بوډۍ وه وایي ګاونډی دې ویل ښځې مړه سړي مړه چې څه له دې راغوښتې څه وجه ده ویل ما ورته وویلې چې سعید ابن مسیب مالداره سړی دی بې انتها ډېر د الله ولی دی او د هغه کتلی ملاقات له ما ته یې ویل چې دا جینۍ مې درکړله سهار اوس یې جینۍ راوستې دغه ده ناسته ده ښځې مې ګاونډه مو خپل خپلوان هغه خلکو نه منله ویل تا له سعید بن مسیب لور درکوي ویل دا موږ نه منو دا څنګه خبره ده مروان باچا ته غوښتي و عبدالملک ابن مروان هغه نه و ورکړی ویل یاره دغه سودا ده تپوس یې وکړه کتابونه لیکي مور یې ته ویل چې بچیه 3 ورځې به جینۍ خواله نه ورځې ناشنا ده
وخت تېرېده جینۍ څرنګه وه دا وه جینۍ د قرآن حافظه وه جینۍ عالمه وه په احادیثو پوهه وه ماهره جینۍ وه د چا لور وه که نه چې پلار یې ابوبکر لور بې عایشه او چې مور یې نازیه اقبالي لور بیا بیا څوک همدغه شان شی به یې میاشت پس زه هلته لاړم میاشت پس د سرکه ډېر غټ عالم و تابعي و خلکو له درس ورکوو طالبان چې پاڅېده زه اوس ځان له ناست یم ما ته یې ویل ملګری دې څنګ دی چې خلک پاڅېده ما ورته وویل چې ډېر برابر مکمل د قرآن عالم حافظ په ټولو کیسو پوهه دی ویل ګوره که چېرته خبره یې نه منله فعلیک بالعصا ویل امسا ته لاس کا امسا سر داسې وایي چاته که نه یې منله امسا زمونږ هغه چې لږې سترګې سرې کړي که نه بیا موږ ملکونه ورانو تا خو څه ورښودلي نه دي